پر دې باندې د اسرائیلو ظالمانه بریدونه روان او د دې تر شا هغه ظالم چې د دنیا د بشریت ټیکهداري پر غاړه اخیستې ده هغه د دې په حمایت کې ولاړ دی هغه د پیسو مرستې د اسلحو مرستې د فوج مرستې دا اوس تاسو ولیدل چې د اسرائیلو په حمایت کې پر یمن باندې بمباري شوه او غواړي چې د یمن په حمایت کې په ټول منځني ختیځ کې یعنی د عربو په مځکه کې غواړي ټول عرب در برید لاندې ونیسي خدا نن بشر دوستی دا هغه د بشریت د حقوقو ټیکهدار دی په افغانستان کې تاسو وینئ بشریت قدر او احترام چې په افغانستان کې وشو په افغانستان کې دی ظالم دی خونخوار دی سفاک دی ظالم چې نو هغه ظلمونه یې وکړه 20 کاله پر افغانستان باندې په دې ورنتوانه دي چې افغانستان نسل یې لمنځه وړي وای الله د ناکامۍ او شکست سره د سخت مقابله سره مخ کی 20 کاله چې ظلم نو هغه وکړي 20 کاله وروسته تاسو ولیدل په دې 20 کاله کې چې د دې ظالم د دې خونخوار سره څوک ولاړ دا غزما او خلک سره ولاړ دې لا شوونه کول دا یې سترګې وي دا یې پښې وي دا یې لاسونه وي د دې په ذریعه باندې ظلم کاوه او دا هغه خلک وو چې زموږ پر دې مجاهد پر دې مؤمن پر دې مظلوم ولس باندې سخت ظلمونه وکړي د دې کافرانو په حمایت کې وکړي دې کافرانو وکړي 20 کال خو لیکن دغه مجاهدین دي دغه علما دي تاسو نن رحم وګورئ نن شفقت وګورئ نن انسان دوستي وګورئ چې دغه د انسانیت دوستان دي کاغذ انسانیت دوستان